کابل جلال آباد دوم سرک جوړیږي. دې ته ستاسو د خلکو خوشبیني څنګه ده؟ په دې هم ډېر خوشحاله یو چې لین داسې راوړي یا دویم لین راځي، نو موږ ډېر خوشحاله یو. د غونډ کلیوال ولاسې موږ خو دې ته ډېر خوشحاله الحمدلله. بس ملک ترقیم ده او دې سره وطندارانو ته کارونه پیدا کېږي، کار زمینه پیدا کېږي. ولا ټول کلیوال ډیر زیات خوشاله دي، ټول د خاکی جبار ولسونه ډیر زیات ورته خوشاله دي، ځکه چې دا سرک مخکې خام او ډیر غټې تیږې وي، موټر به په 2-3 ساعتو کې چارې بوتخاک ته نسو رسېدی. ملا صاحب برادر هم راغلی و، د سرک سروې وکړله او خبر تر لرو او زموږ احساسات ډیر ښه دي چې پیغمبر اسلام فرمایي کنه چې 3 شیان انسان ته د مرګ نه وروسته په کار باندې راځي. یا په هغه کې صدقه جاریه ده چې سرک جوړ شي، کوی وباسل شي. خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ جوړ ویاست. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې د ښه امنیت شتون له امله په ډیرو ولایتونو کې ډیرې پراختیایي پروژې روانې دي او خلک یې هم تود هرکلی کوي. خو نن تاسو ته د کابل جلال آباد د لویې لارې په اړه ښه خبر لرم. تاسو به کلونه وړاندې د کابل خاک جبار ولسوالۍ له تبند سرک چې د کابل ولایت باګرامیو، خاک جبار، موسهي او چهاراسیاب ولسوالۍ له سروبي سره وصلوي لیدلی وي. هو همدا سرک دی چې ولایتي اتصال رامنځته کوي. هغه دا چې د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه به د ننګرهار ولایت د حصارک، شیرزاد، سره رود او خوږیاڼو ولسوالیو له لارې د مشرقي ولایتونو سره ووصل شي. د ولایتي اتصال دا سرک به 50 کیلومتره طول او 9 متره عرض لري چې په دې سره به د کابل جلال آباد په سرک ترافیکي ازدحام راکم او ترافیکي پیښې به د پام وړ راکم شي. نن همدې سرک باندې تاسو بیایم. د لارې په اوږدو کې به د کابل جلال آباد دوهم لین سرک جوړېدو په اړه د سیمې خلکو نظرونه هم واورئ او هم به د دې ښکلې سیمې نانیدل شوې ښکلاوې وګورئ. السلام علیکم. وروره ښه یې؟ صحت دې ښه ده؟ جوړې ښه یې؟ کښېنه مهرباني. څنګه یې جوړې؟ الحمدلله صحت دې ښه ده؟ خیر راغلی یاستئ؟ څنګه د کاروبار دی؟ الحمدلله ولا شکر د خیر. نوم دې چې لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد سعید ده او د دې کلي اوسېدونکی یم. دلته دوکانداري کوم. د دې کلي نوم؟ د دې کلي نوم ملا عمر د خو اصل کې مشهور په لتبند باندې. لتبند نو دا ډېره غټ ساحه دی، دا مشهور کلی. او بیخي دا ماشاءالله الحمدلله ښه کلی ده، غټ کلی ده، مشهوره په همدغه کلي ده. نو تا خو دغه دا دوکان د څومره وخت کېږي چې جوړ کړی؟ دا دوکان تقریبا د ما د 6 کاله کېږي چې ما جوړ کړی ده. دا سرک هغه وخت قیر و که کچه و؟ هغه وخت کې دا سرک کچه و، ما دا جوړ کړی و. بیا الحمدلله دا نیمایي سرک اوس و، اوس دې سره هم بیخي ماشاءالله کار ښه برابر ده. یعنې وخت د کار وکړو نو ستا دوکانداري سره سرک دوکانه پخوا به ډېر ګردونه ول ده که نه؟ او الحمدلله اوس بیخي کار جوړ و. دلته به مخکې دوړې وې، هر څه به و، خلک به هم په عذابه و. دلته ډریوران به هم خاص داسې زړه نه ښه و چې اوس دې طرف ته راشي، ځکه سرک خراب و. نو اوس د دوم لین دی کابل جلال آباد سرک جوړېږي، همدې لارې نه شاید استفاده وشي. نو ستاسو خوشبیني څنګه ده ورته؟ ولاسې موږ خو دې ته ډېر خوشحاله الحمدلله. بس ملک ترقیم ده او دې سره وطندارانو ته کارونه پیدا کېږي، کار زمینه پیدا کېږي او دوکانداران داسې نور زمینه هم برابرېږي. نو تا ته خو مخکې نه دغه زمینه لږ لږ برابره ده، نو که دا سرک عمومي شاهرا شي نو بیا به د دوکان نور لوکس شي. او الحمدلله ولې به نه لوکس کوو؟ دلته به موږ انشاءالله موټر شویم سره څنګ کې نیسو انشاءالله. داسې کوم هوټل مټل هم اراده ورته شته ده. یعنې مخکې نه د پلان نیولی بیخي و الحمدلله. نو زه ښکاري چې د وطن د حالاتو نه ښه خبر یې. و په دې وطن کې خو موږ الحمدلله ولکې راغټ شوي. کار دې څنګه کېږي؟ دا دوکان دې روزمره څومره ګټه کوي؟ ولاسې دوکانداري خو الحمدلله ښه ده. ورځ کې 2000 هم کوي، 2500 هم کوي، 1000 1.5 زره بس. نو ډېر شوقي دا خو زرګ ده، صحیح ده؟ او دغه دوه نور شي دا وړکي زرکوړي دي. دا هم زرکوټي؟ او دا د کومې منطقې دي؟ دا د همدې منطقې دي، دلته مې نیولي دي.
خپله مې وویل. او نو دا خلک وایي چې دې نسلونه اوس نشته، ختم شوي دي، دا څنګه دلته پیدا کېږي؟ نه دلته خو غرونه دي پیدا کېږي، بیخي دلته زیات دي ښکاریان ماشاءالله. دا په کوم طریقه نیسئ؟ دا خو وړکي بس په منډه نیول کېږي، بیا بعض وخت کې دامونه ورته چې اوبو ته داسې نیول کېږي. نو دې ځایونه تاسو ځالې څنګه پیژنئ چې دلته موجود دي؟ دا غره کې چینو ته راځي، هغه ته ونه کې انځرې چیشي بدلو ته راځي. نور وحشي حیوانات دې غرو کې شته شي؟ غرڅه شته دي داسې. چا لیدلي؟ دا شپانه دلته ستر ګرځي په دغه غرو کې دا شیان کې د غیر له قصه. او نو موږ هم تمه پیدا کړه، موږ به له دې جنګو سره دا ټول شیان تښتېدلي وي. نه ستر الحمدلله دا شیان شته ده، اوس هم ستر ده. زمې کې بیخي بیا کاته کلو ته هم تقریبا راکته کېږي د ستر نږدې ساحو ته. مننه وروره، ژوندی اوسې، وخت مې ورته ونیو، دوکان ته به د خلکو هم ځي راځي. پیغام دې څه دی خلکو ته؟ تاسو نه مننه، بس موږ خلکو ته دا پیغام ده بس چې د وطن ته خدمت وکړي داسې، او وطن ته کاروبار به داسې وطن کې خو ماشاءالله ښه کاروبار روان ده، خو که دا سړک شیان جوړ شي نو الحمدلله بیا دې سره نور ژوندی اوسې، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د همدې سیمې یو بل ځوان هم را سره دی، غواړم له هغه نه هم د دې سړک په اړه پوښتنه ولرم. ځوانه ستړی مه شي. جوړې خیر کرکټ باندې مصروفه وي، کرکټ نه مې وستې. ورزش وخت کې چې څوک چا نه پوښتنه وکړي تبلیغیان هم راشي پې بده رهېږي. وبخښه چې ما ته دې وخت راکړه. اول د زما لیدونکو ته ځان معرفي کړه او چې د څوک یې، د کوم ځای اوسېدونکی؟ سلام علیکم، زه حسین یم، د خانقاه زوی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اصلي د شپوري بابا د کلي یم. اوس مهاله ژوند مو په ملا عمر کلي کې ده او همدا ملا عمر کلي یم. مخکې ما تا سره یادونه وکړه چې دغه د کابل جلال آباد دوم سړک جوړېږي، دې ته ستاسو د خلکو خوشبیني څنګه ده او څه احساس کوي چې دا سړک دوم لاین هم جوړ شي او همه رفت آمد په دې لاره شروع شي؟ لومړی خو داسې و دا سړک چې اول نه بیخي خراب و، دا سړک بیخي ډېر په خراب هغه حالت کې و. بیا چې دا یې پوخ کړ موږ ډېر خوشحاله شولو. اوس چې دوم لین راځي په دې هم ډېر خوشحاله یو چې لین داسې راوړي یا دوم لین راځي نو موږ ډېر خوشحاله یو. دا غونډ کلیوال غونډ همسایهګان. مننه. ستاسو په کلي کې ځوانان اوس مهال په کوم کارونو بوخت دي؟ اوس مهال خو نیم چې دی په ښار کې مزدوریانې کوي، پټي کوي، پټیو کې وګرځي راګرځي، دهقانان یو او هغه ده، نیم مکتبونه وایي، مدرسې وایي، دیج نه ښار ته ځي. یعنې خلکو تاسو روزمره ژوند په دې دهقاني روان دی که مالداري نور کوم څه لرئ؟ مالداري ده او دهقاني دي، دا بعضې رشکې چرې بعض ځوانان مو. مننه چې موږ سره حاضر شوې خبرو ته. نو که څه ویل یا پیغام لري که همدا د خدمت کې؟ بس خبر نشته، مننه له تاسو څخه چې موږ د هغه مو سره د ویډیو بس زه ته د کرکټ ته دوام ورکړه. په مخه دې ښه. تاسو سره د لطبند سړک باندې موږ راغلي یو. دلته یو کلی دی، دلته مې یو ځوان ولید، غواړو له ده سره خبرې وکړو چې دا کوم کلی دی، د نوم څه شی دی. ځوانه ستړی مه شئ. مننه. ښه ده. نوم مبارک شی ده او د دې کلي په اړه ته معلومات؟ نوم مې خالد شینواری ده، د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. فلحال په ملا عمر ساحه کې اوسېږو. دلته دا سړک له سروبي سره وصل شوی او دا ډېرې ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې زموږ ډېری ځوانان دلته بېکاره ګرځي. دا که سړک دې خوا راوړي دلته به دوکانونه جوړوي، هر څه به جوړېږي، ورته به د کار زمینه مساعدېږي او ډېرې ګټې لري. ځکه وخت نا وخت مایپر هم بندېږي او دا به ډېر ښه شي. څومره خوشحاله یې چې په دې سړک به اوس دغه په نیم ساعت کې موټر نه راځي، هغه وخت کې به غروبري اجتماعي مسؤلیت. څومره خوشحالي دی خلکو، دې موضوع نه خبر دي نه دي؟ والا ټول کلیوال ډېر زیات خوشحاله دي، ټول د خاک جبار ولسونه ډېر زیات ورته خوشحاله دي، ځکه چې دا سړک مخکې خام و، ډېر غټې غټې تیږې وې، موټر به په 2-3 ساعتو کې هم چارې بوتخاک ته نه سو رسېدی او اوس تقریبا 40-50 منټو کې رسېږي. ټول ورته ډېر زیات خوشحاله دي. تاسو مخکې تعارف کې وویل چې دې کلي ته ملا عمر کلی وایي. اول خو دا وایي چې دې ته ملا عمر کلی څنګه وایي، څوک ملا عمر، او پاتې شو ستاسو دې کلي کې کوم قومونه اوسېږي؟ والا دا نوم خو د ملا عمر نوم یې ډېر پخوا نه ورکړی چې دا معلومات به موږ ته نه وي او پاتې شو دلته ډېر قومونه اوسېږي، پشیان، ګوجر، پښتون،
ډېر زیات قومونه دلته اوسېږي. مننه وروره چې موږ سره خبرو ته حاضر شو. د همدې سیمې د یو بل ځوان سره هم د دې سړک په اړه خبرې لرو، د کابل جلال آباد دوم سړک. ځوانه ستړی مه شې، صحت دې ښه ده؟ جوړې. نوم مبارک دې څه ده؟ نوم مې محمد شریف کړوخیل د چنار د کلي اوسېدونکی یم او په همدې کلي کې ژوند کوو. همدې ځای مننه. د کابل جلال آباد دوم سړک د لتبند نه جوړېږي، همداسې به وصلېږي تر ننګرهار خوږیاڼو پورې. د دې په اړه ستا خوشبیني، ستاسو احساسات څه دي د خلکو ځای اوسېدونکو؟ دا خو به ډېری اوسېدونکي دي چې دلته دا سړک خامه او رسیدګي ښار ته نشي کوی، مریض یې نشي رسوی، نو دوی ته یو زیات یو غټ مشکل و، ځکه چې هغه خپل مشکل یې نه رفع کېده. نو دا به ډېره ښه شي چې د لتبند عمومي سړک پوخ شي. دا به پوخ شي، د ننګرهار سره به وصل شي. دې سره به کومې ګټې تاسو وکړي؟ دلته زیاتره اوسېدونکي دي چې د دوکانونه د سړک له غاړې جوړوي، زیاتره داسې دي چې موټر شیانې جوړوي، نو دې ته زیاته آبادي ده د یو وطن او زیاتره خلک یې په کار هغه کېږي. تاسو د کلي خلک له دې خبر نه خبر دي که نه دي؟ خبر دی و، د دې پروژې نه خبر دی چې دا د لتبند عمومي سړک پخېږي. په دې کلي کې د تاسو د کلیوالو ستونزې معرف برخه کې کوم خدمات لري؟ صحت برخه کې څه شته دي نشته دي؟ د معرف برخه کې دا خدمات لرم چې دلته موږ ته لیسه نشته ده او موږ ځو یو 2 ساعته 3 ساعته مزل کوو چنار ته، بیا هلته موږ خپل مکتب وایو، هلته لیسه ده ډېر لرې ده. ډېره لرې ده، موږ نه زیاتره لرې ده چې هلته موږ رسیدګي هم نشو ورته کوی. د دغه له وجې نه زیاتره ځوانانو دا مکتب هم پرېښی او رسیدګي له وجې نه نیسي. تاسو چې دلته کلي کې څومره نفوس لري چې تاسو ته لیسه جوړه شي؟ دلته خو زیاتره کلي دي چې نفوس پورې رسي 50 کوره پکې دي، 60 کوره پکې دي، دا 45 کوره دا یو ځای دی دې کې داسې یو مابین کې لیسه ورته جوړه شي، غونډ رسیدګي ورته کوی شي، ډېر ښه توګه من ورته رسېږي. صحت برخه کې کلینیک نور روغتیایي اسانتیاوې لرئ دلته که نه؟ نشته دلته کلینیک هم په همغه کلي کې داسې کم 2 ساعته مزل به ورته کوو. او اوس خو ښه سو سړک پوخ و، مخکې به چې خامه والا نو موږ به دا مزل کوو، مشکل به مو خپله رفع کوو، 2 ساعته 3 ساعته مزل به هم تر کلینیکه پورې کوو. او اوس هم نشته دلته، نه کلینیک شته ده نه بله. نو ستاسو کلیوال دلته په کومو کارونو مصروف دي؟ روزمره عاید د دوی کوم ځای نه کوي؟ د دې ځای زیاتره خلک چې دي د دهقانۍ او د مالداري شوق لري، ځکه چې هغه دې ځایانو کې کېږي او بل ښه هغه هم ورکوي. یعنې په دهقاني دې ځای کې اوبه ډېرې دي او ښه دهقاني کوی شي، د مالداري غرونه دي، ښه مالداري کوی شي، دغه کارونه کوي. یعنې خلک په مالداري او په دهقاني بوخت دي. وظیفې څوک لري؟ داسې خاص وظیفې نشته د نفر، هسې کم یو ده، داسې نفر نشته چې یعنې تا ته وښیم لکه لاس شل داسې وظیفې پکې لري، نشته. مشهور تاسو د کلي مشهور سړی څوک دی؟ یاره نشته داسې مشهور زیارت، مشهور چینه؟ زیارت شته ده، مشهور زیارت شته ده، دلته پورې د مومن خان و شیرینۍ زیارت ده، هغه دلته ده؟ هغه دې ځای کې ده، همدې ځای کې موجود ده پورې ځای کې. مومن خان و شیرینۍ قصه دې یاده ده؟ یاره نه ولا نه ده دې یاده. کلي کې د زیارت پروت دی، قصه دې یاده نه ده؟ ولا قصه مې نه ده. شعر خو به دې ورته یاد وي، یو شعر به ووایه، یو غټ کتاب کې لیکل شوی شعر، ځوانان دي کله کله چې غرو ته جګېږي همدا شعر وایي. یو 2 بیته یې ووایه، یو دانه یې ووایه. نه ولا نشم ویلی، ځکه چې خلک دې کیسه راته یاده ده، نه ولا که شعر راته یاد ده. دا مننه. وروره ستړی مه شې. خیر سي. صحت دې ښه ده؟ جوړې. خیر یې. نوم مبارک دې چی ده؟ نوم مبارک صداقت اتل او د چنار د عالي لیسې زده کوونکی او د ملاومه د کلي اوسېدونکی یم. لیسه کې څوم صنف کې؟ لیسه کې 10م صنف کې. 10م صنف کې کوم مضامین وی 10م کې؟ 10م کې پښتو ده، ریاضي ده، فیزیک ده، عربي ده، جغرافیه ده، دا ټول دي. عربي مو وایي؟ او عربي کې من أين أنت څه معنی؟ من أين والله که پښتو دې زده ده؟ او پښتو خو مې ښه صحیح زده ده. پښتو کې متل څه ته وایي؟ متل لکه تعریف یې کړه. تعریف یې کړه. یو متل وایي د پښتو موږ تاسو ډېر ولسي استعمال لرو. متل وایي چې څه کرې هغه برې بې. دا متل چېرته استعمالوي؟
دا متل چیرته استعمال دا متل لکه یو څوک چې خراب کار وکړي دې لپاره استعمالوي چې څه کړي هغه به یې خراب کړي. صحیح ده. موضوع نه ونوځو. دا سرک د کابل جلال آباد دوم لین سرک د لتبن نه دا تر ننګرهار مملې باغ پورې رسیږي. د دې په اړه تاسو خبر لرئ نه لرئ؟ تاسو احساسات او خوشبیني په دې اړه څنګه دی؟ ولا خبر خو لرو، ځکه مخکې ملا صاحب برادر هم راغلی و، د سرک سروې وکړله او خبر تر لرو، او زموږ احساسات ډېر ښه دي چې موږ ته به ډېرې اسانتیا هم هغسې، ځکه خو په سرک هغسې نو دلته چې نیم ساعت 1 ساعت پورې موټر نه پیدا کېږي، اوس یو سرک پوخ شي نو بیا به موټرو ډېرې ځي او راځي به، یعنې بیا به شاهرای پرېمانه موټر پرېمانه موټر. تاسو دې کلي ته د چنار کلی وایي، ولې د چنار کلی ورته وایي؟ ولا که خبر یم دی نه، پخوانی کله دا سوال درته نه پیدا شوی چې څنګه دغه چنار چې ولاړ دی دا خو بې وجه نه وي؟ نه دا ولا خبر یم زه چې دا وجه ده نه ده، خو پخوانی نوم ده نو. اوس ځوانان په څه مصروف دي مکتب نه علاوه دلته؟ ځوانان په همدې دکانۍ مصروف دي او مالدارۍ مصروف دي، نور څه خاص داسې کار نه لري چې دلته مصروف شي، ځکه سرک پوخ نه داسې دوکانونه یو شی بل شی ولري او خاص په مالدارۍ. اوس خو چې د سرک د پوخېدو خبر د په یاد دی او درته رسېدلی، نو اوس خو کاروبار پرې شروع کړي، نو شاوخوا مارکېټونه به خیر نو سرک چې پوخ نه شي نو څه مخکې نه مخکې به اوس خو تیار دونه خو پوخ ده دومره خو پوخ ده، دا خو تجارت نه پې کېږي، خلک نه پې راځي نو څه. صحیح ده. مننه ورور، ژوندی اوسې چې یو شېبه مې سره ګپ ولګوو، بل ځل چې راځو انشاءالله د متل تعریف به یاد وي. مننه ورودان. لیدونکو موږ سره پاتې شئ، ورځو د دې سرک د کابل جلال آباد د دوم لین سرک د جوړېدو په اړه له نورو خلکو سره هم خبرې کوو. راسره پاتې شئ، تر هغې د دې سیمې ښکلي فوټیجونه وګورئ. د لتبان یو بل کلي ته راغلي یو. دلته یو مولوي صاحب د سرک په سر مو ګیر کړ، غواړو له ده سره د دې سرک په اړه خبرې ولرو. مولوي صاحب ستړی مه شئ، د کوم کلي اوسېدونکی نوم مبارک د څه دی؟ زما نوم مولوي صاحب تاج محمد دی، دا د قفس په کلي کې دلته امامت لرم، اوسېږم هم دلته، کور مې هم دلته ده. نو ډېره ښه زندګي الحمدلله دلته موږ تېرو. د خلکو سره دا کلیوال هم ډېر ښه خلک دي، خدمتګاره هم د ملت لپاره خدمت کوونکي دي، هم د دین لپاره خدمت کوونکي دي. نو مننه مولوي صاحب. خیر اوسې، په دې وروستیو کې د ریاست الوزرا لخوا د کابل جلال آباد دوم لین سرک دا پاس شو، فواید عامې وزارت ته ورکړی چې قرارداد ته وسپاري. دا لین سرک به دوم لاره کېږي. ستاسو احساسات، ستاسو خوشبیني دغه سرک ته څومره دی چې الحمدلله موږ مخکې سروې سوې ده، په هغې باندې موږ خوشحاله وو چې اوس عملي کار شروع شي انشاءالله. دا خو بیا د ټول ملت لپاره ګټه ده او د الله په نزد باندې انسان ته الله پاک اجر ډېر ورکوي، دا صدقه جاریه کې هم راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که نه چې 3 شیان انسان ته د مرګ نه وروسته په کار باندې راځي، یا په هغې کې صدقه جاریه ده چې سرک جوړ شي، کوهی وباسل شي، یو مدرسه جوړه شي، جومات جوړ شي، نو دا سرک باندې چې تر څو پورې خلک په دې باندې رفت او آمد کوي، دا د هغه کارکوونکي لپاره چې څوک په دې کې مشورې ورکړي، د هغه ټولو لپاره په دې کې اجر ثواب شته ده. له مرګ نه وروسته هم په دې کې عملنامه کې ورته ثواب لیکل کېږي. که اولو کلونو کې څومره مشقت تکلیف نسبتا د هغه وخت نه اوس لږ ارامتیا سهولت ده چې له دې نه وروسته دا سرک پوره جوړ شي، نو بیا به شپه ورځ الحمدلله امن هم ده، او شپه ورځ به بیا مسلمانان ځي راځي، دوی لپاره به څه مشکل نه وي، د مسلمانانو د خوشحالۍ سبب ګرځېږي. ژوندی اوسې مولوي صاحب، وخت هم کم دی، ډېره مننه چې وخت مې ته راکړ. الله دې آباد لره. ډېره مننه. الله پاک اجر دې کړي، دا خدمتونه قبول کړه. لیدونکو دا وه د لتبن د خلکو د اوسېدونکو نظرونه، ښکلي نظرونه چې دغه دوهم لین سرک ته ډېره خوښي ښودله. تاسو واورېدل او ولیدل. تر هغې چې بیا له یوې نوې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږم، تر هغې مو په لوی رب سپارم. هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.